سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست ویو. نن یکشنبه د 1440 هجري لمریز کال د لړم 11 چې د 2025 زیږدیز کال د نوامبر له 2 سره برابره ده. شبنم وزریم او تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت او ازبکستاني چارواکو خبرې. امیر خان متقي له خپل ازبکستاني سیال سره پر دوه اړخیزه مسایلو خبرې کړې دي. له افغانستان سره د هند روغتیايي مرسته. هند له افغانستان سره د 14 ټنو څخه زیات د حشره وژونکو ناروغیو ضد درمل مرسته وکړه. او د کډوالو ستونزو ته د رسنۍ کمیسیون هیواد ته د نږدې 8000 کډوالو له راستنېدو خبر ورکړی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. امیر خان متقي له خپل ازبکستاني سیال سره پر دوه اړخیزه مسایلو خبرې کړې دي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مولوي امیر خان متقي د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سعیدوف سره ټلیفوني خبرو کې دواړو لوریو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د دوه اړخیزه اړیکو د لا پراختیا، اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا او د سیمې د عمومي وضعیت په اړه غږېدلي دي. بهرنیو چارو وزارت ویلي متقي څرګنده کړې چې اسلامي امارت د سیمې په چارو کې ډیپلوماسۍ او تفاهم ته لومړیتوب ورکوي او غواړي له خپلو ټولو ګاونډیانو سره د متقابل احترام، نه مداخلې او رغنده تعامل پر بنسټ اړیکې ولري. نوموړي زیاته کړې چې د ازبکستان په څیر د سیمې له هیوادونو سره مثبت تعامل د دې څرګندونه کوي چې افغان حکومت د ثبات، اقتصادي همکاریو او سیمه ییز تفاهم ملاتړی دی. بلور سعیدوف د افغانستان د رغنده دریځونو او د سیمې د سولې او ثبات په برخه کې له ترسره شویو هڅو ستاینه کړې او ویلي دي چې ازبکستان د سیمې ثبات د ټولو هیوادونو ګډ مسؤلیت ګڼي او باور لري چې د هر ډول مداخلې پر ځای باید د تفاهم، اقتصادي همکارۍ او متقابل اعتماد فضا پیاوړې شي. هند له افغانستان سره د 14 ټنو څخه زیات د حشره وژونکو ناروغیو ضد درمل مرسته وکړه. د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان امرخیل ویلي چې هند له افغانستان سره د بشري مرستې په چوکاټ کې د عامه روغتیا وزارت ته له 14 ټنو څخه زیات د حشره وژونکو ناروغیو ضد درملو او تشخیصي کیټونو مرسته کړې. نوموړي ویلي چې یاده مرسته د افغانستان د روغتیا سکتور ته د هندوستان د دوامداره ژمنتیا او د عامه روغتیا او ناروغیو د مخنیوي په برخه کې د دواړو هیوادونو د همکاریو د پیاوړتیا برخه ده. شرافت زیاته کړې چې یا درمل او تشخیصي کیټونه به د افغانستان د ملي پروګرام د ملاریا او نورو د حشراتو له لارې انتقالېدونکو ناروغیو د مخنیوي پروګرام ملاتړ وکړي. دغه مرسته به د دې ناروغیو لکه ملاریا، د ینې مچیو تبې یا ډینګي او لیشمانیا د کنټرول وړتیا نور هم زیاته کړي چې لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې لوی روغتیايي ګواښونه دي. د عامه روغتیا وزارت دغه راز ویلي چې د وروستۍ مرسته د افغانستان سره د هند د اوږدمهاله ملګرتیا او پراختیايي ملاتړ دوام ښیي. کډوالو ستونزو ته د رسنۍ کمیسیون هیواد ته د نږدې 8000 کډوالو له راستنېدو خبر ورکړی دی. د کډوالو ستونزو ته د رسنۍ کمیسیون ویلي چې د هیواد له بیلابیلو لارو څخه 2999 تنه افغان کډوال په اجباري توګه هیواد ته راستنه کړل شوي دي. یاد کمیسیون ویلي چې د کندهار سپین بولتک له لارې 2914 تنه، د هرات اسلام کلا له لارې 55 تنه، د نیمروز ورېښمو له لارې 29 تنه کډوال او 14340 تنه مسافر هیواد ته راستنه شوي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي مشر او مل پلاوی ترکمنستان ته ولاړ. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي مشر عبدالباری عمر او مل تخنیکي پلاوی د ترکمنستان ترکمن باشي ښار ته د انرژۍ، ساختمان، صنعت او کیمیاوي موادو 2025 اړوند لوی نړیوال جوړیدونکي کانفرانس کې د ګډون په موخه لاړ. برېښنا شرکت ویلي چې یاد کانفرانس کې به د برېښنا انرژۍ بیلابیلو اړخونو په اړه خبرې کیږي او اړوند نندارتون کې به د برېښنا لیږد او شبکو برېښنايي عصري تجهیزات نندارې ته وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي مشر او مل پلاوی د کانفرانس په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو برېښنا انرژۍ سکتور لوړ پوړو مسؤلینو سره وویني او د بیلابیلو موضوعاتو او همکاریو پیاوړتیا په اړه به خبرې وکړي.
او وروستی خبر همدا چې د اسلامي امارت عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي سعودي عربستان ته د خپل رسمي سفر په جریان کې د ریاض ختین سیمې له بنسټیز روغتیایي مرکز څخه لیدنه کړې. د عامه روغتیا وزارت ویلي چې جلالي د دې لیدنې پر مهال د یاد روغتیایي مرکز له اداري او تخنیکي کارکوونکو سره خبرې کړي. د عامه روغتیا وزیر ویلي چې دوی له اوږدې مودې وروسته په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د خپلو لومړنیو او ثانوي خدماتو ریفورم پیل کړی ترڅو د ولسوالیو په کچه پیاوړی روغتیایي سیستم رامنځته کړو او د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو روغتیایي سیستمونه او د دوی د روغتیایي خدمتونو د مؤثریت، معلوماتو ارزونې او تحلیل وروسته په خپلو لومړنیو او ثانوي خدماتو ښه والی او پرمختګ کې ترې اغېزمنه ګټه پورته کړي ترڅو وکولی شي د ناروغیو د خپرېدو حالت او د نفوس د شمیر او بدلونونو په پام کې نیولو سره د خلکو د اړتیاو سره سم عصري او اغېزمن روغتیایي خدمتونه برابر کړي. نوموړي زیاته کړې چې د روغتیا په برخه کې د عصري ټکنالوژۍ له امله ډېر بدلونونه او نوښتونه رامنځته شوي چې په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت خپلې کړنې جاري ساتي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبا خبرونه د الله په امان.